بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زما سره بعضې انډیوالان دي په ګناهونو اخته یي، چې زه کله ورته ووایم چې ګناه ولیکئ، دی راته ووایي چې لا اکراه فی الدین. او بعضې خلک بیا داسې دي چې ګناه کوي، زه وایم ته ګناه ولیکئ، دی وایي الله غفور رحیم دی. نو اوس د دې په جواب کې زه باید څه ووایم؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د الله نافرماني کول او د الله عز وجل حکم نه منل دا یو ډېره لویه ناپوهي او ډېره غټه کمزوري ده. ځکه که په دنیا کې وکتل سي او یو مثال ورته کښېښودل سي، یو باچا چې هغه قدرتمند وي، طاقتمند وي، یو چاته د یو کار ووایي چې دا مه کوه، او دی هغه کار یو وار وکړي، بیا یې وکړي، درې واره، څلور واره یې وکړي، نو ستا څه فکر دی چې دا باچا به څه عکس العمل ورسره وښي؟ یا ته نور ایسته پرېږده، که چیرې په بازار کې یو د ترافیکو قانون وي، یو موټر چلونکی د دغه ترافیکو قانون لا دوامه نشي ماتولی، نو هغه څوک به څومره دلاوره وي چې د لوی رب قانون ماتي او هغه ورته ګوري. یو ادنا اسکر چې یو کار منع کړي، په چا کې دا جرأت نشته چې د اسکر یا د دې ترافیک قانون مات کړي، نو هغه لوی رب چې هغه ژر عذاب نه راولي، د هغه قانون ماتول دا څومره غټه اشتباه ده. یوه خبره خو دا ده. دوهمه خبره دا ده چې یو څوک ګناه کوي، شیطان و ګناه ته ورچیل وهي، شیطان اویا بهانې لري، اویا دلائل وایي. په هغه اویا دلائلو کې یو دلیل دا دی چې ته کله ګناه کوې، دی درته وایي الله غفور رحیم دی، الله غفور رحیم دی، خدای به دې وبخښي، خدای به دې وبخښي. ګوره دا د شیطان یوه بهانه، یوه لومه د اویاو لومو څخه یوه دا ده. ته ګوره الله غفور رحیم دی، په دې کې هیڅ شک نشته. الله غفور رحیم دی، ته ګناه پرېږده او پر ګناه پښیمانه سه، په آینده کې د ګناه نه کولو کلک عزم وکړه، نو الله غفور رحیم دی. داسې کله کېدلی شي چې ته د الله په دښمنۍ کې روان یې او الله دې ماته بخښه وکړي. ته ګوره زه بیا یو مثال درته وایم. په دنیا کې چې د دوو کورونو ترمنځ دښمني وي، دا یو کور د بل کور حق خوړلی وي، نو د دې روغه به څنګه کېږي؟ د دې روغه به دا کېږي چې د حق خوړونکی به د هغه دښمنۍ څخه لاس اخلي، آینده به یې حق نه خوري او پر دغه به پښیمانه وي، بیا به هغه کس بخښه ورته کوي او ورسره جوړېږي به. او که چیرې ده تازه ظلم روان کړی، د هغه حق خوري او هغه ته وایي ما سره روغه وکړه، کله کېدلی شي؟ یوه لومه یې دا ده. دوهمه لومه یې دا ده چې یو څوک ورته وایي چې دا ګناه ولیکئ، ته یې ورته وایي د دې څخه خو زما لاس نه درېږي، که زه دا ګناه پرېږدم دا خو پر ما یو ډول زبردستي راله، لا اکراه فی الدین، په دین کې څه زور نشته. ګوره تعجب و دې ته چې یو انسان ته په زرګونو د تفسیر علما د لا اکراه فی الدین یو ډول ترجمه ورته کوي، شیطان یې بل ډول کوي. دی دا د شیطان ترجمه خوښوي او د هغو د نه خوښوي. لا اکراه فی الدین د دې معنا دا نه ده چې ته ګناه کوه، تا ته اجازه ده، په دین کې زور نشته. لا اکراه فی الدین د دې معنا دا ده چې کم دین یو څوک په زوره باندې پر چا باندې مني او هغه کافر وي، دغسې زور نشته. که دې په دغسې زور څوک مسلمان کي، د هغه مسلماني قبوله نه ده. اول خو په دې آیت کریمه کې د علماو اختلاف دی. ځینې علما یې منسوخ بولي او کم کسان چې منسوخ نه بولي هغه یې تفسیر او ترجمه دا کوي، وایي که چیرې اسلامي مجاهدینو یو ښار ونیوي، ښار یې فتح کړي، نو دې خلکو ته به نه وایي چې تاسې په زوره مسلمانان سیکني موږ مو وژنو، بلکې خوښه به ورکړي، خوښه مو ده مسلمانان کېږي، لا اکراه فی الدین، په دین کې څه زور نشته. او که پر خپل کفر پاتېږي، که پر خپل کفر پاتېږي، نو بیا به جزئیه یا ججا و اسلامي حکومت ته ورکوي. او که مسلمانان کېږي، نو بیا آزاد د نورو مسلمانانو غوندې ستاسو حقوق هم دي.
دا په هغه ځای کې مسلمان دپاره خو نه دی، بلکې دا د شیطان دوکه ده. نو تعجب و دغه سړي ته دی چې د قرآن د تفسیر علما یو څه ورته وایي، شیطان بل څه ورته وایي، که انسي شیطان یې که جني شیطان یې. نو ښه دا ده چې دا ورور ته پوه کړې چې دا دواړه دلایل چې ته وایې دا د شیطان دلایل دي. ځان د شیطان غلام مه جوړوه، د الله غلام یې جوړ که. د شیطان د ګوډاګانو دلایل مه پیښوه، د الله د بندگانو د الله والا د خلکو دلایل پیش که. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.